سیاست په ولس کې دا د کنځلو په معنا باندې واخیستل شو یا سیاست په دې معنا باندې واخیستل شو څوک د چا څه دوکه وکړي زما سره سیاست وکړلو خو موږ دا ګڼو چې دا هم دا خبرې کول ولس غیر سیاسي کول دي نو چې کله قانون غیر سیاسي کړلی شي نو د دی نه د سیاست د وطن د تاریخ د مذهب د دین د کلتور د نړۍ د ځان ټول شناخت ختم شي دا سړی ناشنا شي کار دا چې موږ سیاست او ولس او دین او روایات دا وتړو اجرا او جماعت نږدې کو مذهب او قومیت د یو بل په ضد نه بلکې دا د یو بل سره د تلو جوګه کو او کینو د یو بل سره مکالمه موږ کو د مکالمې کلچر دا د منځه ویستلی شو په ولس کې داسې ډرامې جوړې کړې شوې داسې ډنډورې جوړې کړې شوې داسې غیر سنجیده خلک سیاست ته داخل کړی شو چې هغه شپه ورځ په یو بل پسې کنځلې کوي نو زموږ سیاست خو د کنځلو د بد تهذیبۍ په بنیاد باندې نه دی په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف موږ دی نو درېیم ځل د پښتونخوا واک ورسره دی هیڅ نشو ډیلی ورکولی د پښتونخوا 40 پوهنتونونه یونیورسټۍ دي په 15 پوهنتونونو کې وایس چانسلران نشته 20 پوهنتونونه دا د مالی او د انتظامی مسایل او کرایسس سره مخامخ دي د پښتونخوا دننه په 13 کال کې 4.5 صنعتي یونټ را باندې شوي لوی روزګارونه راووتل پښتونخوا بل چې کوم دی په 4 د ضلعو کې په 18 ضلعو کې جنگ روان دی ستړي مشه ګرانو کتونکو تمه لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ او ښه پی اس آر پښتو یو نوی اپیسوډ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایو نن موږ سره چې کوم شخصیت په سټوډیو کې موجود دی د هغوی تعلق د عوامي نیشنل پارټۍ سره دی د باجوړ کینډیډیټ دی او د مذهبي او سیاسي شخصیت دی خو د خیبر پښتونخوا په سیاست کې د دې ډېر اهم کردار دی او د دې نه علاوه د سیاسي چې څونه هم کارکردګي ده په هغې کې دي ټولو ته مخامخ کاري او داسې شخصیت دی چې ټول باجوړ پیژني بلکې باجوړ نه ټول پښتونخوا پیژني مولانا خانزیب صاحب نن موږ سره په سټوډیو کې موجود دي سر ډیره مننه موږ له د وخت راکول شروعات به د دې ځینه کومه چې سیاست او دین ته تاسو په کم نظر ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر علیه السلام یو حدیث وی الدین والنصیحه اسلام دین د خیرخواهی ده او سیاست هم په خپل اصطلاح کې په خپل تعبیر کې د ولس خدمت دی خیرخواهی ده د ټولنې د قانونو خیرخواهی لټول دي نو زمونږ په خیال باندې انسان وګړی او سیاست دا جدا کېدی نشي په کار داره چې هر یو وګړی د دې ټولنې ځان سیاسي کړي خو هغه سیاست چې هغه د اخلاص په بنیادي هغه د خدمت په بنیادي هغه د کردار په بنیاد باندې هغه د نظریې په بنیاد باندې د بده مرغه نه دلته سیاست دومره بدنام کړلی شو د پولیټیکل انجینیرینګ دومره یو اوږد تسلسل دی په ریاستي کچه باندې چې سیاست په ولس کې دا د کنځلو په معنا باندې واخیستل شو یا سیاست په دې معنا باندې واخیستل شو څوک د چا څه دوکه وکړي زما سره سیاست وکړلو خو موږ دا ګڼو چې دا هم دا خبرې کول ولس غیر سیاسي کول دي نو چې کله قانون غیر سیاسي کړلی شي نو د دی نه د سیاست د وطن د تاریخ د مذهب د دین د کلتور د نړۍ د ځان ټول شناخت ختم شي دا سړی ناشنا شي اجنبیت دې ته د آیډنټیټي کرایسس ویل کېږي دا سړی لا تعلق شي د خپلې معاشرې نه د خپلې ټولنې نه سیاست دا ولسونه د خپلې خاورې سره تړي نو ځکه سیاست دا ضروري دی او سیاست ډیر په احترام باندې ډیر په وقار باندې ډیر په تهذیب باندې اختلاف بالکل پکار دی اختلاف رایم پکار ده تنقید هم پکار دی کرټیسزم سره اصلاح پیدا کیږي انسان ځان سمولی جوړولی شي خو د تنقید په معنا تنقیس نه د تنقید په معنا د یو بل سپکاوی نه نو دلته که موږ ګورو د میډیا رول هم مناسب نه دی په میډیا صرف اکثر موږ لا په لانجه شو د میډیا کې ګورو یو بل ته لاس ورواچوي پولیټیکل لیډرشپ هم داسې چې کوم دی دا انسټال کړی شو په سیاست کې چې په سټیج ولاړ یو بل ته کنځلې کوي نو هغه فالو کېږي هغه کتلی کېږي هغه کنځلې سپکاوی لالی کلو ته ولسونو ته نو تضادات په دې ټولنه کې پیدا شو دا تضادات سیاست ویستلی شي او جنون سیاست د حقیقتونو په بنیاد د سیاسي شعور په بنیاد ځکه زموږ هڅه روانه وي سټډي سرکل یې موږ کوو دا سټډي سرکل دا د زمانو نه کېږي خو دا موږ صرف د سیاسي او قومي شعور د بیدارۍ دپاره کوو ځوانان په دې پوهې کوو په نصاب کې ځوانان غیر سیاسي کړو په پوهنتونونو کې نن هم په سټوډنټ پالیټکس باندې بندیز لګول شوی دی نو ولس به څنګه سیاسي شي چې کومه لوستې طبقه ده کومه مهذبه طبقه ده چې هغه به ولسونه ګایډ کوي لارښودان او رهبران دي هغې رانه غیر سیاسي کړو نو مسله سیاست نه ده په دې وطن کې دا غیر سیاسي توب دی په کار داره چې موږ سیاست او ولس
او دین او روایات دا وتړو اجره او جماعت نږدې کو مذهب او قومیت د یو بل په ضد نه بلکې دا د یو بل سره د تلو جوګه کو او کینو د یو بل سره مکالمه موږ کو د مکالمې کلچر دا د منځه ویستلی شو د اختلاف رای معنی د دشمنی د سیاست معنی دشمنی نو دا د هغه معاشرو کار کردار دی چې هغه د تهذیب نه لري پرتی 21مه پیړۍ ده درېیمه لسیزه روانه ده دا د علم دور دی د ټکنالوژۍ دور دی د بدلونونو دی نړۍ خلا ته روانه ده او موږ په ځمکه هم لا د ژوند قابل نه یو بالکل همدغسې د پاکستان تحریک انصاف درېیم ځل چې خیبر پښتونخوا کې خپل حکومت جوړ کړی او بل طرف ته چې زه ګورم نو عوامي نیشنل پارټۍ چې دا نو هغسې په عوام کې مقبولیت نه لري یا که دا ویلی شم چې عوامو کې مقبولیت لري خو هغوی ته په حکومت کې دونه نمایه کردار یا ښه کردار ورته نه دی میلاو شوی نو د پاکستان تحریک انصاف حکومت تاسو په کم نظر ګورئ او د عوامي نیشنل پارټۍ څه کمزوری دي چې هغوی په وجه هغوی په حکومت کې خپل ځای نه لري د عوامي نیشنل پارټۍ چې کم منشور دی کومه بیانیه ده د ټولو قومونو دپاره خاص کر د پښتون بل دپاره نو هغه د دې عدم مقبولیت سبب ګرځېدلی ده یا هغه زموږ دشمنه ګرځېدلی ده بیا 18 آییني ترمیم چې کم تاریخي زیار او کردار شوی نو په خپله د جنرال باجوا خبره دا وه چې 18 آییني ترمیم دا خو د شیخ مجیب د شپږو نکاتو نه هم خطرناک دی نو دا فیصله دی کړې ده چې که دا خلک راشي په اقتدار کې دا به د آییني ترامیم عملي کوي د هغې په نتیجه کې به دی د وفاقیت لاندې د مرکزیت چې کوم د اختیاراتو ارتکاز دی دا به ماتیږي د هغې سره سره په ولس کې داسې ډرامې جوړې کړی شوي داسې ډنډورې جوړې کړی شوي داسې غیر سنجیده خلک سیاست ته داخل کړی شو چې هغه شپه ورځ په یو بل پسې کنځلې کوي نو زموږ سیاست خو د کنځلو د بد تهذیبۍ په بنیاد باندې نه دی په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف موږ دی نو درېیم ځل د پښتونخوا واک ورسره دی هیڅ نشو ډیلی ورکولی د پښتونخوا 40 پوهنتونونه یونیورسټۍ دي په 15 پوهنتونونو کې وایس چانسلران نشته 10 پوهنتونونه دا د مالی او د انتظامی مسایل او کرایسس سره مخامخ دي د پښتونخوا دننه په 13 کال کې 4.5 صنعتي یونټ را باندې شوي لوی روزګارونه راووتل پښتونخوا بل چې کوم دی په 4 د ضلعو کې په 18 ضلعو کې جنګ روان دی ګوریلا وار روان دی د ماښام نه پس د پښتونخوا نیمه صوبه چې کومه ده په دې کې د ریاست رټ دا د منځه لاړ شي د ماکی دي چاودنې دي بمونه دي دړکې دي د اټک نه اخوا جهنم جوړ شوی او دې خوا د اټک نه ښکته جنت جوړ کړی موږ غواړو دا چې په لاهور کې لوبې دي تماشې دي روزګار دی د ځوانانو خوشحالۍ دي آی ټي سنټرې دي د دنیا روزګارونه دي د پاکستان ریاست دا ډیکلیر کوي چې د ریاست دننه ټول د دې کارډ لاندې یو شان مساوي شهرین وي امتیازي سلوکونه دي په کار دا چې دا ویستلی شي خو پاکستان تحریک انصاف ناکام شو په دې وخت کې مرکز کې هم 4 کاله عمران په خپله ویلو 4 کاله کې 4 غنټې اختیار را سره نه و 15 کال بیا دا په درېیم دور کې په پښتونخوا کې پوره شي او یو مسله دی نشي حل کولی پښتونخوا بدامنۍ ته هم حواله ده او سیاسي عدم استحکام او جګړو لانجو ته حواله ده صحیح مولانا صاحب د عوامي نیشنل پارټۍ مشر ایمل ولی خان صاحب وینا دا ده چې پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی چې دا نو هغه د ټي ټي پي په ملګرتیا حکومت کې راغلی ده آیا دا خبره صحیح ده یا په دې کې نور وجوهات دي یا هغه ټایم هغوی دونه په غوسه کې و چې هغوی دا خبره داسې ده چې کله هم په دې منطقه کې په دې ریجن کې د بدامنۍ د فلسفې مخ باندې بوتلل شي نو وخت په وخت د دې لپاره سیاست استعمال شوی دی په یو نوم په بل نوم باندې د دې لپاره کار کړل شوی دی ځکه خو دا مسلې دا لانجې رالې زموږ مدرسو جوماتونو ته بمونه راورسېده موږ به په مدرسو جومات کې پناه اخیستله اوس د ویرې نه خلک جوماتونو ته منځلی نه ځي یعنې داسې غلطۍ شوي دي سوچ کوي چې مونځ دپاره ځم نو واپس به راسم مطلب دا دی چې اکثر یو خبره کیږي که نه پښتانه وایي شهید شو د شهید د دې لپس اوس موږ په سیاسي طور اختلاف کوو موږ دا وایو دا سړی ووژل شو دا په ظلم ووژل شو د شهید دا نوم چې موږ کیدو که نه نو موږ د قاتل نوم بینالو موږ دی باید د قتل په اسبابو باندې خبره نه کوو شهید خو ځکه بیخي شک په دې کې نه چې شهید دی خو شهید به موږ دې ته ویلو چې ګردنۍ به م واچوله مورچې له به روان شو جګړه به وه که ووژل شو مزه به شهید ومه په دې رابده به تللی وم بازار له راروان یم کار له راروان یم سکول له راروان یم جرګې له راروان یم بل کار له راروان یم او په لاره کې والوځول شي دا قتل وشو دا ظلم وشو نو زموږ فکر دا دی چې د بدامنۍ دپاره په مذهب او په سیاست کې کار وشو د دې نه ګټه واخیستلی شو پاکستان تحریک انصاف د دې بدامنۍ د خاتمې دپاره پالیسي نه لري پروګرام نه لري نو چې دی په اختیار او واک کړي د دې معنی داره چې دی ملوث دي په دې هر څه کې اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن
ټوله پښتونخوا سیویل مارشل لا ته حواله ده دې د پښتونخوا حکومت حواله کړې ده هلته خو آیین پکار دی سیویلین سټرکچر پکار دی سیویلین ادارې د منځه ویستل شوي دي نو چې ته جګړې ته وطن حواله کې غیر آییني ادارو ته حواله کې د دې مطلب څه شو چې په دې هر څه ته راضا یې په دې هر څه ته خوشحالې د پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ وړومبی اجلاس دا د کور کمانډر په ماڼۍ کې شوی دی منګه دا ګڼو چې په دې وخت کې پښتونخوا مقبوضه ده د بدامنۍ په شکل او د سیاست په شکل صحیح پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات هم دونه ښه نه دي او تیرو 2-3 کلونو نه زه ګورم چې تعلقات نور په خرابېدو باندې دي د دې څه وجوهات دي او دا تعلقات به څنګه ښه کېږي پالیسیانې بدلول غواړي د پاکستان د سټیټ پالیسیانې دا غلطي پاتې شوي بلکې دا پالیسیانې دی قصدن آمدن په داسې شکل جوړې کړي چې افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي سټیبیلیټي رانشي خو د هغې په نتیجه کې دا منطقه هم ټوله ډسټرب ده افغانستان خو اسم تباه شو هر څه کې کردار ادا کو زمنګ دریځ دا دی چې افغانستان اخوا دېخوا لر و بر یو افغان ملت پښتانه پراته دي ریاستونه دي ریاستونو کې پښتانه تقسیم دي د دې د حقوقو منلی شي د تجارت لارې د نواپاس نه تر چمن پورې 1 کروڑ پښتانه به په تله د 20 کاله نه موږ ته تړلي دي هلته ژوند ختم شوی هلته اقتصاد ختم شوی تجارت ختم شوی تعلیم او د صحت وړل تصور هم نه خلک د اسانۍ او سهولیاتو ډیمانډ کوي موږ د ژوند بنیادي ضرورتونه غواړو د ژوند بنیادي ضرورتونه نشي یو چور تالان په دې منطقه جوړ دی نو حل د دې دا دی د مسلې حل دا دی چې ریاست د خپلې پالیسۍ سمې کړي خارجه او داخله او اختیار دی ورکړي پارلمان ته پارلمان د سوپریم اداره ومني د پاکستان د ریاست آرټیکل 7 ډیفینیشن اف د سټیټ دا کوي چې پارلمان دا ریاست دی نورې ټولې ادارې د دې لاندې پکار دي پارلمان بایپاس کول افغانستان هم رانول دی او پښتونخوا هم پکې تباه کول مولانا صاحب آخري پوښتنه به درنه دا کومه چې خیبر پښتونخوا کې چې څونه مسایل دي د هغوی حل څه دی د مسایلو حل دا بیخي د خبرو د لارې ممکن دی د سیاست د لارې ممکن دی د صوبو د خود مختارۍ لاندې ممکن دی او د آیین د عملی نفاذ په دې وخت کې پاکستان آیینی سرزمینی بی آیین دی آیین اس یو معلقه صحیفه ده عمل پکې نشته بایپاس کول شوی دی په کار داره چې هر څه د آیین لاندې سوشل کنټرکټ دی د ولسونو پښتانه او پنجابیان رونه نه دي یو شهرین دي سندې او پښتون رونه نه دي یو شهرین دي د ریاست قومیت جدا دی شهریت جدا دی ون نیشن دا ممکن نه دی په دې ریاست کې قانون دی په دې ریاست کې ټول قانونو ته د احترام ورکړی شي حقوق دی ورکړلی شي او د سیاست او د ډایلاګ د لارې د مسایلو حل راویستلی شي د پښتنو سیاسي کارکنان شیډول پورته اچول جبر دی اف آی آر جبر دی د 3 امپیو لاندې جیلونه ډکول جبر دی او هلته سیاسي شهري او کلتوري حقوق د ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په شکل کې سلب کول دا جبر دی دا هر څه ختم شي مسایل به په خپل باندې حل شي مولانا صاحب پښتونخوا عوام د لپاره به څه پیغام ورکوي د پښتونخوا ولس ډیر مارشل نیشن دی ټول پښتانه ډیر ستر تاریخ لري خو په دې وخت کې هغه رحمت شاه سایل وایي زما وطن د سرو سپینو نه ډک زما وطن د سرو سپینو نه ډک زه مزدورو پسې بهر ګرځم او د یو ادم د یو هوا زامنو مرګرو هغه څه دي او داسې دي راځئ چې د ورورولۍ لاس ورکو د مینې محبت د سیاست او د تهذیب په بنیاد یو بل ته نږدې شو مذهب او قومیت د یو بل څه په جګړه نه دي سیاست او قومیت د یو بل څه په جګړه نه دي نږدې کېدل د ټولنې د نړۍ دننه سیاستونه هم شته ګوندونه هم شته نظریې هم شته دا هله تباکون شي چې کله د یو بل څه په جګړه شي تضادات ویستل غواړي مکالمه یو بل اورېدل یو بل ته احترام او سیاست د مسایلو حل دی د سیاست نه بغیر بله لار ممکنه نه ده ډیره مننه مولانا صاحب مونږ له د وخت راکولو ګرانو کتونکو تاسو نه اجازه غواړو د الله په امان